بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ایکسل ته. تېر ورځ په ایکسل کې د فونټ برخه ویلې وه، نن یې الاینمنټ وایو. د فونټ په پراپرټۍ کې هم داسې څه راسره نشته دي. دلته په خپله فونټ دی کوم چې مو دلته ویلی وو، او دلته یې ریګولر ایټالیک بولډ ایټالیک دا موضوعات چې ویلي مو وګورئ. ریګولر معیاري ایټالیک کوږ بولډ ډبل بولډ او ایټالیک چې هم دې کوږ وي هم سره کوم ډبل وي. دلته سایز اندازه ده چې غواړئ څومره اندازه تشکې ورکړئ. انډرلاین لاندې دې لاین ولري لکه دلته چې یو انډرلاین دوه انډرلاین ډبل انډرلاین سنګل کوم انډرلاین یې ولري دلته ستا دي. کالر رنګ یې سره کوم وي نارمل فونټ، او دغه څه وروسته سټریک ترو ده چې یو خط ورباندې تشکې وي ورباندې راکشوي. مثلا راځم زه دغه صمیم چې کوم دی دا ورته انتخابوم. راځم دلته او فونټ پراپرټۍ ته راځم، سټریک ترو یې چې کوي یو خط ورباندې راکشوي. ګورئ دلته پریویو ښکاري. او دغه څه وروسته سوپر سکرپټ او سب سکرپټ دی کوم چې مایکروسافټ ورډ کې ویلی وو. کوم چې د مثلا د H2O د اوبو د فارمول لپاره مو چې مثال ورکړی او د توان لپاره مو یو مثال چې کړی ورکړی سوپر سکرپټ او سب سکرپټ مو ویلی وو. ښه نور څه په دې کې راسره پاته نه وي. نو نن راځو خپلې موضوع ته چې هغه الاینمنټ دی. چې شروع کوو الاینمنټ شروع کوو. الاینمنټ یعنې موقعیت دی. راځم مثلا زه دلته دغه کوم یو څو خانې چې دي ښه دغه ګورئ دغه څو خانې دي دا زه چې کوم سره ګډوم دغه څو سیلونه چې دي دې سره یو سیل جوړوم. دلته راځم دلته چې ورته وایم مرج سیل ورته وایم مرج. دغه سیلونه راته چې کړل راته ګډ کړل مرج سنټر دا ورته وایم. اوس راځم مثلا دلته یو څه اندازه لیکل پکې کوم. دلته لیکم چې سالري ریپورټ دا هم پکې ولیکل. راځم د دې سایز مې څو ورته چې کوم ورته غټوم. ښه دا مې سلیکټ کړئ سایز یې ورته غټوم. راځو په الاینمنټ کې اوس وایي چې د دې موقعیت دی. الاینمنټ چې شي راشي موقعیت یې راشي چې دغه لیکنې دې چیرې وي. ګورئ په دې ځای کې الاین ټاپ اوس دغه خط یې د دغې په لوړه برخه کې موقعیت ورکوي. اوس وګورئ لاندې که ټاپ ورته هم لوړه وي، که میډل ورته وایم په دې مابینځ کې وي دغه کم سیل، او که بټم ورته وایم لاندې کوي. صحیح دی. او دلته الاین لیفټ چپه طرف ته، الاین سنټر په سنټر کې، او الاین رایټ په راسته طرف کې. زه ورته وایم چې په سنټر کې دې وي او په میډل په مابینځ کې وي. دا کم سیل چې دی دې سیل په مینځ کې دي. سره په خبره خلاص وو. که ورته وایم چې لاندې دې وي بټم، ګورئ اوس د سیل په لاندې برخه کې. که ورته وایم چې لوړ دې وي اوس یې د سیل په لوړه برخه. زه ورته وایم چې میډل په کوم ساحه کې دې وي په منځ کې دې وي. ښه دغه څه وروسته ټکس ډایرکشن دی یا اورینټیشن دی چرخشت دی. دا بیا د خط درته چش کوي درته ګرځوي سره کوي درته ګرځوي. مثلا راځم زه دې ته چش ورکوم شمیره ورکوم. دلته ورته لیکم چې نمبر شمیره. صحیح شو. یو همدارنګه دوه درې څلور پنځه یو ته چی ورکړه شمیره ورکړه. اوس که تاسو وګورئ په دې کې دغه کم نمبر چې دی دا دومره ساحه نه غواړي، یعنی دغه سیل باید چی سي کوچنی سي دغه سیل. نو د دې لپاره که چیرې دغه سیل زه چی کوم کوچنی کوم دغه ټکس ته باید چی ورکوم ډایرکشن ورکوم، یعنی چی ورکوم دغه ټکس وسرخوم. صحیح شو. نو ټکس ډایرکشن ته راځم دلته دا ټکس ورباندې چی کوم ګرځوم سره کوم دا ټکس غواړي په کومه ساحه چی ګرځوي. مختلفې ساحې زه سره کوم دا ټکس غواړي هماغه رقم ورته جوړولی شي. راځم په دې اندازه په دې اندازه. که چیرې راسي پراپرټۍ ته په پراپرټۍ کې بیا دلته په خپله خوښه باید دلته ورته چی ورته انتخاب کومه ساحه څو درجې چې هر څو درجې خوښه وي هغه ورته چی ورته انتخاب ورته په 45 درجې مثبت 45 درجې د چی وګرځي مثبت 45 درجې د چی سو وګرځي. سره په خبره خلاصو. دا چا کار د ټکس ډایرکشن کار. دغه څخه وروسته ډیکریز او انکریز. ډیکریز او انکریز یې وظیفه څه شی ده. زه غواړم چې دغه ته چې ورکوم ډیکریز او انکریز ورکوم. اوس تاسو وګورئ انکریز یې لیفټ خواته بیایي، ډیکریز یې لیفټ خواته بیایي، او انکریز یې کومه خواته بیایي رایټ د راسته طرف خواته بیایي. چې هر طرف ته خوښ وي هماغه طرف ته تاسو کولی شئ ډیکریز او چی کیسته او انکریز کړئ. ښه همدارنګه لیفټ ټو رایټ رایټ ټو لیفټ لیفټ ټو رایټ او رایټ ټو لیفټ څه کار کوي.
که چیرې مثلا ته غواړې چې د انګلیسي خط ولیکې دغه کومه لیکنه چې اوس ده دا د انګلیسي ده نو د کوم طرف ته نو د لیفټ یعنی د چپه طرف څخه راسته طرف ته انګلیسي لیکل کېږي او کومه چې د پښتو یا دري یا فارسي لیکنه د هغه بیا رایټ د راسته طرف څخه و کوم طرف ته کېږي و چپه طرف که چیرې مثلا ته غواړې چې د انګلیسي لیکل وکړې نو د چپه طرف څخه راسته طرف انتخاب او که غواړې چې پښتو یا فارسي لیکل وکړې نو د راسته طرف څخه کوم طرف انتخاب کړه چپه طرف انتخاب کړه ښه دغه څخه وروسته یې مرج دغه څخه وروسته یې دا موضوع د دې وظیفه څه شي ده زه راځم مثلا دلته زموږ سره یو بل کس هم ستا دی شپږم کس دی راځم دلته ورته لیکم چې د شپږم کس نوم حاجي عبدل څه شی دی مثلا حاجي عبدالسلام خان دا شپږم کس دی تاسو ګورئ د شپږم کس تقریبا 3-4 سیله ونیول ومولیدئ څو سیله 3 یا 4 سیله ونیول زه ورته وایم چې نه دغه کس چې کوم دی دا دې په همدغه سیل کې څه شي ځای دې شي په همدغه سیل کې دې څه ځای شي اوس تاسو ګورئ هماغه یو سیل کې دی څه شي ځای سره راټول کړئ اوس تاسو ګورئ دغه کم سیل چې دی اوس څه شو راسره پراخه شو زه ورته وایم چې نه دغه سیل دې هم نه پراخېږي خو دغه نوم چې کوم دی دا دې پکښې څه شي پکښې ځای شو نو د دې خبره ده باید د دې څه شي سایز کوچنی شي که چېرته څه شي وکړې سایز یې کوچنی کړم به دا سیل څه شي مثلا راځم سایز ورته کوچنی کوم ګورئ اوس دی څه شو په خپل صحه کې راغلی او مثلا راځم سایز یې ورته کوچنی کوم نو دې پراپرټۍ ته راځم د الاینمنټ او پراپرټۍ ته راځم دلته په پراپرټۍ کې ورته وایي شیرینګ ټو پیټ دا ورته وایي کله چې شیرینګ ټو پیټ ورته وویله دی به څه شي په هماغه ساحه کې څه شي ځای شي راځم دا ورته چې کوم ورته انتخابوم او دلته راځه شیرینګ ټو پیټ دا ورته وایه دغسې وروسته ورته څه وایه ورته اوکې ووایه دی به څه شي په هماغه خانه کې به څه شي درسه ځای به شي صحیح شو ښه دغسې وروسته یې مرج اند سنټر دی چې اوس مو دغه موضوع څه کړله ومویله که غواړئ څو سیلونه سره ګډ کړئ لکه مثلا په لومړي کې چې موږ دغه څو سیلونه سره څه کړله سره ګډ کړل دا بیا د چا په واسطه کېږي د مرج مثلا غواړم چې دلته یو څو سیله څه کړم سره ګډ کړم دغه سیلونه ټول غواړم چې سره څه کړم سره ګډ کړم دلته راځم مرج ته مرج اند سنټر یعنې دا سیلونې سره څه شي ګډ شي یا کومه لیکنه چې دی هغه دې څه شي په سنټر کې شي ګورئ اوس دا ټول سیلونه دا ټول اوس یو دانه سیل دی تاسو ولید اوس یو دانه سیل دی مرج اند اکروس دا بیا کومه لیکنه چې ده او که چیرې غواړئ چې دغه سیلونه څه شي سره ګډ شي ګډ دي اوس غواړئ چې بیرته سره څه شي سره جلا شي نو انمرج سیل ورته وایي دا سیلونه بیرته ټول سره ګډ شي ومولیدل راځم دا ساحه ورته چې کوم ورته انتخابوم ورته وایم چې دا سیلونه دي چې سره ګډ شي مرج اند سنټر ورته وایم اوس وګوره سیلونه سره ګډ شي یو سیل شو اوس غواړم چې بیرته دا په سیلونو باندې څه شي وویشل شي انمرج سیل ورته وایم بیرته څه شوله په سیلونو باندې سره وویشل شول صحیح شو او که چېرې اکروس ورته وایي یوازې هغه کوم افقي سیلونه چې دي یعنې دغه کومې روګانې چې دي دا یې درته څه کوي درته کالمونه درته ګډوي خو روګانې هماغسې څه کېږي پاتې شي زه چې رسم اکروس ورته وایم نو تاسو وګورئ یوازې څه سره ګډ شو کالمونه کومې روګانې چې دي هغه یې په خپل حال پاتې شول صحیح شو ښه راځم بېرته ورته وایم چې دا راته څه ښکاره راته انمرج کړه او بیا ورته وایم چې اوس بیا وګوره ټولو سیلونه څه شول سره ګډ شول ښه نو نور څه په دې کې نه دي راسره پاته راځو پراپرټۍ ته پراپرټۍ کې هم هماغه موضوعات د الاینمنټ په پراپرټۍ کې هوریزنټل دی ورټیکل دی په کوم ځای کې دی باټم دی وي لاین دی وي صحیح دی راف ټیکس دی راف ټیکس موضوع دغه موضوع دی اوس د راف ټیکس موضوع دې ته څه شي وایي راف ټیکس وایي او همدارنګه شیرینګ ټو پیټ چې کله مو دلته وویل چې په دې خانه کې دا څه شي پیټ شي که زه چېرې دا ورته څه کوم سلیکټ کړم او دلته ورته راسم پراپرټۍ ته ورته وایم چې شیرینګ ټو پیټ دا راته څه کوي په دې خانه کې راته پیټ مرج سیلز دغه سیلونه درته څه کوي درته ګډوي اورینټیشن چرخش ورکوي د نن لپاره